د قاسم سلیماني لور وایي د پلار غچ به مې د لبنان حزب الله ډله واخلي. دا چې د قاسم سلیماني نور څه ویلي دي او څه کول غواړي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ایران استخباراتي جنرال او د سپاه قدس قمندان قاسم سلیماني لور زینب سلیماني وایي د پلار د وژنې غچ به یې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله واخلي. حزب الله په منځني ختیځ کې توندلارې شیعه وسلوال تنظیم دی چې د ایران لخوا پیسې او تجهیزات ورکول کیږي. د قاسم سلیماني لور زینب سلیماني په دې اړه د لبنان له المنار تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پلار وینه به یې خوشې لاړه نشي، بلکې دا هیله لري چې حزب الله ډله به یې د پلار غچ ژر تر ژره واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله هم د سلیماني تر وژل کېدو سمدستي وروسته ویلي و چې د هغه سخت غچ به واخلي، مګر د امریکا ولسمشر بیا په بغداد کې د قاسم سلیماني پر موټر له برید او د هغه تر وژنې وروسته د ایران او پلویانو د ګواښونو په اړه ویلي که دغه هیواد د امریکا پر ګټو وګړو یو کوچنی برید هم وکړ، د ایران په داخل کې به د دغه هیواد 52 ارزښتمن اهداف په نښه کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو خوښه شوې وي نو ضرور در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه.